زرداد اکا څه کیس دونه په منډه یاره د کوټي بازار ته ځم. ولې خیر یاره څه کار مې دی؟ څه کار دی خو ما ته مو ووایه یاره ته یو چا د لور لپاره مرکه راته کړې ده. زه نغالک ګورم. نغالک څوک دی؟ یاره زموږ د جبار اکا زوی دی. جبار اکا او یا د عثمان اکا شه. څه وایي د عثمان اکا دی؟ وخت د عثمان وراره دی غالک. شه نو خو راځه عثمان او پوښتنه وکړو دلته نږدې دوکان دی. یاره څه له شک کار دی وکړي په خدای له تکلیف به دم وکړي. راځه اوس ورسو. راځه دا د چای مې وکړې خیر و نن په دا غرمه کې را چکرت و زما پخوا یار عثمانه موږ خو دا دپاره رالو دا ستا اکا واده ته مرکه کړې ده د خپل زوی دپاره د ده لور غواړي نو موږ اوس دا دپاره رالو د هلک خو ستا انډیوال دی څه نشې تماشې څه ډرامې خو به نه کوي یاره خانجي هلک خو ډېر ښه هلک دی نشې او تماشې خو تر اوسه نه کوي که چیرې د واده بعده بیا دا رقم نه سو څه مطلب دا رقم نه سو که دا رقم نه سو دا ویډیو وګوره ته ښکاره که तेजस्वी लोग हैं हमारे पास अम्मा बहन पे आ जाओ